مین په محمد یم سنخوان د عربی مین په محمد یم سنخوان د عربی قربان شم قربان شم قربان د عربی الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين رواه البخاري ومسلم. عايزان حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیان وکي خطبه ویل او خطبه هم داسې ناشد خطبه ولا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و فرمایل کتا سو په هغه خبرو خبر سي لکه چې زه خبر یم د الله رسول فرمایي لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا خندا به می کم سی جړا به می زیات سی خوشحالی به می کم سی او غمونه چې دی هغه بستاسو زیات سی صحابه کرام دومره پریشان سو چې ټول هغه چهره چې دی هغه پټ کړل دا سی جړل صحابه کرامو لکه چې یو سړی انتهایی ډیر وجړیږي د غم او د مشکل داسې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی خبرو دی وجړول. اوله خبره دا د عاجزانو کدرشتیا او موتا په هغه خبرو خبر سو چې کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زه خبر یم جړابو می ډیر سي خندابو می لږ سي اوس موږ په هیڅ نه خبر خندا می ډیر د جړا می بیخک یو د ځان نقصان را ورسېدی نو به وجاړو کني جړا ته ګر سمج نه مجبور نه موږ ته محتاج نه وخت دی هغه لرو. صحیح سنو تر ټولو مهم ټکی دوا درته وایم عاجزانو یو خو تیر جمعه په پېښور کې په یو مسجد امامیه کې د شیګانو الته یو دماکه وسوله ډېر انسانان تباسل ورکسو خارسو خړسو نو ډېر ستړي ورځ د عزیزانو ډېر ستړي ورځ ده ګوره چې الله رب العزت دا وطن ولې دومره په عذاب کړی دی ولې دومره عذابونه د دنیا چې دی هغه راجز ما او ستا پر سر نشته دا هغه بعد ما هغه د جمال طریق یو ویډیو وکتل پرون زموږ په شهر کې یو کورنۍ معامله ولا د کورنۍ مسله ولا نو هغه اکا ورارو څه خیر داسې خبره بینو په ډیر خبرو خو نه خبر نو په هغه کې بیا هغه څوک را ولاړ سو د یو کور څلور زنانی او دوه نارینه چې دی هغه مړ کړو هغه مطلب د دې دنیا سره رخصت کړلو یعنی په یو کور کې څلور زنانی دوه نارینه وجل کیږي اغم د خپل لاسه د خپل کور د کور د افراد په مابین کې دا خبر یې عزیزانو دونه درنه سنگینه مسله به تاسو دروسه نه اوریدلې الانکه حال دادی د الله رسول با د کافرانو زنان هم نوشتلې نو وهلې او صحابه ته هم دا امر ولها یو خو جنگ لراغله دا ځان ته خبره ده د سپینجورو مشرانو د مذهب چې کوم مشران دي زنان کښنی ماشومان قطعا د الله رسول اجازه چې د اغه نور کولم لیکن زما او ستا په شار کې داسې معاملې پیښیږي د نه خبرې سره د معمولی خبرې سره د ډېرې کمې خبرې سره داسې مسلې چې دغه پیښیږي دا ولې عاجزانو اوله خبره دا د عاجزانو په مشکل انسانیت نشته. جمال طریق ویلې چې په دې شهر کې 40 لکه کسان دي علما چیرې دي مشران چیرې دي سرداران او ملکان او خانان چیرې دي هغه سیاسيان چیرې دي یار اسانه خبره به زدر ورشم اوله خبره خدا ده چې په هر کور کې داغه غم دی څوک وجلو ته رسیدلی څوک نه رسیدلی نو چې یو سړی په خپل غم اخته هغه به د بل په غم کې چیرې شرکت چې دی هغه وکي دا یو خبره
دویمه خبره دا د دلته چې دا موږ کم انسانان سره اوسېږو، رنګونه مې د انسانانو دي، کورونه مې د انسانانو دي، لیکن نور په اصلي حقیقت کې موږ حیوانیت ته رسېدلي یو. هغه کم عمل دی چې حیوانانو کړی دی او موږ نه دی کړی، هغه کم غلط کار دی چې حیوانانو کړی دی انسانانو نه دی کړی. هغه زما او ستا په دې معاشره کې دا خبرې چې دی هغه ژوندی دي. اول خو د انسانیت خبره ده، موږ ټول انسانان یو، باید چې د انسانانو حیوانانو په مابینځ کې فرق چې دی هغه راځي. دویمه خبره چې دا هغه د ایمان او د اسلام ده. ایمان کله سړي ته دا اجازه ورکوي چې څوک وژنو، اسلام کله سړي ته دا اجازه ورکوي چې څوک در ولاړیږي و زنانه یا دغه څه مطلب هغه د کور پر معمولی خبرو باندې به څوک را ولاړیږي، دومره لوی قدم چې دی هغه به اخلي. صحیح سو ایمان او اسلام هیڅ چاته اجازه د دې خبرې نه ورکوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي داسې زمانہ به راشي نه به قاتل په دې خبرې چې ما ولې مړی وکړي، نه به مقتول په دې خبرې چې زه ولې مړ شوم. د الله رسول فرمایي داسې زمانہ را روانه ده حرج به زیات شي. صحابه پوښتنه وکړه ول یا رسول الله دا حرج بیا څه ته ویل کیږي؟ مرګونه به عام شي، قتلونه به عام شي، هیڅ پته به نه لګیږي څوک مړ شو، چیرې مړ شو، پر چش مړ شو او ولې مړ شو. او دا زما استاد شار ښکارا زنده مثال دی چې ما ته اورو یا وینو. نو په دې وجه باندې عزیزانو خبره ده موږ بیا ځانو ته پښتانه وایو، پښتون تر بل ځان برتر بولي. الانکه دې په دې خبره کې غلط دي، موږ په دې خبره کې غلط یو. که زه پښتون یم زما انسانیت چیرې دی، که زه پښتون یم زما ایمان چیرې دی، که زه پښتون یم زما اسلام چیرې دی، که زه پښتون یم زما شفقت او رحمت چیرې دی. نو کدا ټول خبرې په ما کې رااله بیا زوړ د دې یم چې یاره ماته څوک پښتون وایي، او کدا یو خبره په ما کې نه اسما داوا جوړ کړي چې زه پښتون یم، دا پښتونوالي خو نه کوي عزیزان، دا پښتونوالي خو نه کوي، په دې سړی شرمېږي. بیا بل خبره دا د موږ الحمدلله پښتانه نمازیان ډیر لمنځونه ډیر کوو الحمدلله، خو لیکن خبره دا د عزیزانو دغه منځو د ازما واستل منځونه د ظاهري منځونه دي، دا حقیقي منځونه نه دي. کدا ظاهري منځونه نه وای حقیقي منځونه وای بیا به داسې پیښ ازما واستا په شارو کې نه کېدلې. ولی الله رب العزت فرمای ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر. د الله ارشاد د الله فرمای وای دالمن چې دی دا انسان د غلطو کارو، د فحش کارو، د بدو کارو را ګرځي. نه که دالمن سړی د بدو او د غلطو کارو را ګرځي نو ما ته ویل نه را ګرځوي. موږ ولې دونه غلط کارونه کوو؟ هغه کومه لوبه ده، هغه کومه پیښه ده، هغه کوم عمل دی چې ما او ستا په ژوند کې ما ته یې لیدلې نه دی یا ما ته کړی نه دی. نو خو معلومه شوه د المنځونه عرضي دي او ظاهري دي. نور چې د المانځه کوم پیغام دی هغه ما ته نه دی رسېدلی. د المانځه چې کوم مطلب امر دی، د المانځه چې کوم برکت دی، د المانځه چې کوم حقیقت دی هغه ما ته رسېدلی نه دی. نو دا تش منځونه به چاته پیدا وکړي؟ نیک یو الله فرمایي چې دغه منځ به تا د بدو کارو را ګرځي، موږ کوم دي چې را ګرځولي. نو خو معلومه دا سو یا به ما خبره غلطه چې دا زیم نعوذ بالله، یا به د الله کلام. نو د الله کلام خو غلط نه سراتلی، دا زموږ ایمان دی. نو معلومه دا سو موږ غلط دي، دا موږ چې کوم منځونه کوو دا زموږ چې کوم منځونه دي دا ظاهري منځونه دي. د المانځه مخکې ما ته په یو ګناه اخته و بیا رالو المانځه له د المانځه بعد بیا په هغه ګناه کې اخته کېږو. هیڅ رقم معامله سو، هیڅ رقم ژوند سو صحیح سلوک. بیا بل خبره دا د عزیزان د ازما وستا په وطن کې پیښې ولې دومره ډېرې کېږي؟ اولنۍ خبره ما درته وکړه چې انسانیت نشته. د اسلام چې ما تا کومه دعوه لرو پر هغه اسلام او ایمان یو نه. نو چې نه یو نو لهذا ژوند به د انسانانو پر ځای د حیوانانو رقم وي، رنګونه به د انسانانو وي لیکن عملونه زموږ د حیوانانو دي. تر ټولو بنیادی خبره دا د عزیزانو چې زما وستا په وطن کې برداشت نشته. ورسه پر دا روډ روان سو ترک شي ولا تاران ورکا دیتا ته مور خور درشکنځي الان کې پلاره کې بم ولاړی ته دغه پیاز وروړي ولا روان دي تاران ورکا دیتا ته شاته وګوري برګ سترګې رډ سترګې د تونه سي بیا خلاص سره وشوري. نو ظالم پلاره کې روان وي، پلاره کې ولاړ وي، پلاره کې د سواری سره کرایه خلاص ولا. نو زه شاته در پسې نو زه ظلم کوم کته ظلم کوي
نو خو برداشت نشته زما او ستا په معاشره کې او چې برداشت نه بیا خالی ورته ګوري داسې تماشې ته هر کور له به خدا نه خاصه داسې معامله ورځي چې زنانې به هم په وینو سري او د کور مشران به هم په وینو سري. او کښنی بچی په هسپتال کې ده، بابا یې وفات شوی دی په دا مسله کې او ادي یې وفات شوله. دا غریبه په څه خبره ده؟ دا غریب په دې څه خبره ده چې زه په هسپتال کې دونه قریب نشته چې ودې ته یا خوراک ورکړي چراغ یا پولیس والا ولاړ یا د هسپتال کور ودان سټاپ ولاړو هغه خدمت کوي. نو لوی بنیادی خبره زما او ستا په دې وطن کې په معاشره کې برداشت نشته. دویمه خبره دا ده چې زما او ستا په دې معاشره کې پر عدالتو باندې باور نشته، بروسه نشته. د دوه ورځو مسله ته عدالت لروي څه په 2 کال در خلاصي. نو خلق لیونی دي چې بیا په عدالت فیصله کوي. ورسه عدالت لره ورسه ته به غریب یې، ته به کمزور یې، ته به مظلوم یې، لیکن هغه ستا طرف چې بل دی هغه ظالم دی، زورور دی، هغه د عدالت سره ملاو شي، د جج سره ملاو شي، د وکیل سره ملاو شي. د شپې به د جج کور لره په نیمه شپه باندې ورشه شایسته موټر به ورکړي چې وروره دا مسله ده، د چا ټلیفون به مور لره راشي. بیا په دا سهار د عدالت قلم چې دی هغه خرڅي. دا قلم الله رب العزت فرمایي، دا د الله رسول فرمایي دا قلم الله په خپل لاس جوړ کړی دی. لکه چې انسان الله په خپل لاس جوړ کړی دی، قلم هم په خپل لاس جوړ کړی دی، لیکن دا قلم بیا راولاړ سي غلط استعمالېږي. نو چې قلم غلط استعمال سو بیا به نتیجه چی راوځي؟ نتیجه دا راوته هیڅ څوک په دې قلم، په دې جج، په دې لاس، په دې عدالت باندې باور نه لري. او زما او ستا په معاشره کې دا خبره ستا صحیح سلوک. بل خبره دا د عزیزانو چې هیڅوک ځان په دې خبرو کې مجرم نه بولي. نه علما ملایان راواخله، ملکان خانان راواخله، د قومو مشران راواخله. شل واره به خبر سوي مشرانو بلبل هغه د دې مطلب علاج نه دی کړی، مسله نه د خلاصه کړي. ورسه ملک خان لره ورسه تاسو ما دا فیصله د زما دا مسله در خلاصه د یول وتا ته وای زما د څوپ کې پرتی دي. کته ورته ویلې چې ستا 6 لک روپۍ پکې پرتی دي، بیا د ویزه په 10 لک روپۍ در خلاصوم 6 لک ما تراک. کته ورته ول چې یاره د خدای د پاره راوک، بیا د خدای د پاره دی په 50 لک درکې. نو چې دا عاجز صاحب خرڅ سو، ملک خرڅ سو، سردار خرڅ سو، مولوی صاحب خرڅ سو، نو بیا د معاشري بیا حال څه حال داغه د ما چې کوم خبره درته وکړه. لیکن یو جماعت زه در شایم چې هغه جماعت چې دی هغه خپل ځان قصوروار ګړي، هغه دعوت او تبلیغ والا دی. دعوت تبلیغ والا وای ورور دا قصور زما دی، ما ته د الله په حکمونه خبر کړی، د پیغمبر علی السلام په طریقو نه خبر کړی، ما ستاره رهنمایي نه د کړی، نو چې نه مې د کړی قصور زما دی. لکه چې کله یو زوی غلط کار وکړي بابا وای زما قصور دی، ما لاره نه در شوولې. دلته یو دعوت تبلیغ والا وای یاره دا زما قصور دی. نور هر سړی د براءت اعلان کوي، زما یې پڅ زه څوک یم، دوی څوک دي، ولې جنګونه سره کوي. اشنو دا خور لګیدلې دي، دا ور بیا سبا د چاو کور تر 2 کورونه سره څنګه پر څنګه په یو کور کې ور دي، ابل بیا غم پرې وځي. یاره دا ور چې دا کور وسوځل شو دا بل کور وار دی. او بیا معمولی خبره یو بڅر کنه ده د بسته ټال، د بسته ګودام، د بسته مارکیټ، د بسته بازار، دا څه کوي؟ دا توري ایری کوي. معمولی بڅر کنه ده د سیګریټ چې دا هر ځای سیګریټ څکول دا منه دی، هغه دغه وجه ده. په پېټرول پمپ لرته ورسه هغه سیګریټ ونه څکي، معمولی خبره ده ور به ولګي. په عربور په توانون نقصانونه به وشي، انسانان به په کتاب آسي. دا سزما واستان نیمه خبره ولا د نیمه خبره ځای کم ځای ته ورسوي. 15 جنازې بر یو ځای د یو کور ګوره بل قوم نه دی راغلی، هغه پرې دی راغلی و. نه د کور مسله ده. مشران نه حل کوي، مشران نه اهل سو، مشران خرڅو، مشران هر سړی د ځان مفاد ته ګوري، د خپل ځان و ګټه ته ګوري، بیا ستا فیصله درکوي. کله د ګټه نه و پکې بیا د فیصله ستا فیصله په کالو نه درکوي. او ته د روپۍ دلته ورډه بیا د په 2 ورځې کې که په زور و که په رضا و که هر شی ولا که په دباو بیا د فیصله درکوي. داسې ملکانو خانانو سردارانو ملایان بیا د الله رسول د جهنم مستحق بلل دي چې دا جهنميان دي. صحیح سلو. الله رب العزت دې کور غم چې دی هغه ورسپک، الله دې مردگانو مغفرت وفرمایي، الله دې عافیت معاملہ ورسره وفرمایي، الله دې هر مسلمان د داسې حال وساتي، هر انسان دې الله د داسې حال وساتي. الله رب العزت پر دې وطن باندې خپل رحم وکړي، الله دې فضل وکړي. هر ورځ تر بلې بتره ده، هر ورځ تر بل غمګینه ده. الله رب العزت دې هیڅ چا پر کور نه راولي. موږ نه غواړو
موږ نه غواړو. خدای پاک د عافیت معامله وفرمایي، الله د مغفرت معامله وفرمایي. هر مسلمان دی الله د داسې حال وساتي، الله د حفاظت وکړي. خو بس عزیزانو موږ په کورو کې دغه مسلې راځي ځکه د معاشره ایسایو موږ معاشري ایسایو موږ نو موږ ته باید چې دغه مسله په ښه انداز مشران خلاصه کړي. د زور کار نه دی، د جبر کار نه دی، د مطلب د وهلو د ترټولو کار نه دی. بس وای ورورګلوي کوي، ورورګلوي د ورورګلوي شرط دا دی تر ټولو بی غیرت ورور هغه دی چې هغه ډیر زبردست ژوند تیرولی شي. ځان به بی غیرت کوي بیا ورورګلوي کولی شي، او که ځان غیرتمن کې بیا ورورګلوي نه شي کولی. بیا چې د ورور سره حساب غواړي، کتاب غواړي، ژوند غواړي، جنگ کوي، جګړه کوي، بېشونه کوي، کورونه سره تباه کوي. صحیح سلو د ورورګلوي اول شرط دا دی ته به ځان بې غیرته جوړوي، او چې بې غیرته شوي ډېره ښایسته ورورګلوي کېږي. او که تا ول زه غیرتمن یم بیا دې خالي د خپل غیرت حساب لګوه چې کوم ځای ته به تا ورسوي. نو د الله رسول فرمایي که تاسو په دې خبره خبر سواست چې څه په څه خبرو زه خبر یم چې څنګه مرګ دی، څنګه قبر دی، څنګه حساب دی، څنګه کتاب دی، څنګه د حشرګاه میدان دی، څنګه پل صراط دی، څنګه جهنم دی، وایي ستاسو ژړاوې به ډېرې سي او خنداوې چې د هغه به مې کمې سي. صحیح سو الله رسول فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث دی. موږ څه په خبر یو څومره چې انسان د عقل خلاص هغومره بېغمه ته به یو کوچنی نه لیدلی د چا پر کور ژړلي خاندي په کور کې غم دی دی ژاړي دی نه دی په خبر په دې خبرو. لیکن ما او تا تم الله رب العزت ګوره یو خو د 40 د 50 د 80 کالو، لیکن هغه عقل او فکر او خبره چې دغه د کوچنی ماشوم د 2 کالو. نو معلومه دا سو چې موږ په رنګ د انسانانو کې یو حیوانانو، ژوند مې د حیوانانو دی، عمل مې د انسانانو حیوانانو دی، معاشره مې د حیوانانو ده. کنه په انسانانو کې داسې پیښې ګر سره راځي نه. صحیح سلوک خیر. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ يقول الله عز وجل اذا اراد عبدي ان يعمل سيئه فلا تكتبوها عليه. د بخاری او د مسلم حدیث دی. د الله احسان ته ګوري. د الله رسول فرمایي، الله فرمایي وای کله چې یو زما بنده مسلمان مؤمن را ولاړ سي اراده وکي چې زه به یو غلط کار چې دی هغه کوم، زه به یو غلط کار کوم، په زړه کې دا اراده وکړه. الله رب العزت فرشتو ته فرمایي دا دغه اراده ملي د اراده ملي کوي ترڅو د دابت کار کړی نه، دا ګناه کړی نه. صحیح سو فإن عملها فاكتبوها بمثلها. الله فرمایي، د الله رسول فرمایي وای چې کله د یو بد کار د اراده وکړه کړی نه دی، الله فرشتو ته فرمایي لیکه ما، او چې وې کې یو په یو ولیکه، یو په یو مطلب یو ګناه دې کړی ده هغه مری ولیکه، زیاتوب ملیکه. بیا الله رب العزت فرمایي، د الله رسول فرمایي وای کچیر دا سړی را ولاړ سو اراده دا کړی و چې زه به غلا کوم، زه به مرګ کوم، زه به پلانې کوم، اول خدای لیکل سوی نه د څو د عمل ونه کې خدا نه خواسته. کچیر د ویلی یاره څه کوي چې کوي بده خبره ده یاره، الله ناراضه کیږي، رسول ناراضه کیږي، جهنم دی، قیامت دی، پلانې د پرېښو ولا الله رب العزت پر دغه اراده بیا د دوی ونی کې چې دغه لیکي د په عمل نامه کې ثواب لیکي. ګوره د ګناه اراده یې وکړه، الله فرمایي فرشتو ته مې لیکه، او بیا که چیرې د ګناه وکړه یو په یو ولیکه، لیکن په دې ځای کې دی را ولاړ سو هغه ګناه یې بېرته پرېښو یا نه کوم، نو خو باید په کار خدا و چې خبره خلاصه سوله. لیکن الله رب العزت فرمایي، د الله رسول فرمایي چې یا دته یو نه کې زه پر دې خبره ورکوم چې د زما د خوف د وجه دا کار چې دی هغه پرېښو، او ان ترکها من اجل فاكتبوها له حسنه. کچیر دغه عمل د په دی وجه پرېښو چې یار د الله سبیرېږم نه به کوم، الله رب العزت پر دې باندې ودته یو نه کې ورکوي. او بیا بل حدیث کې راځي کچیر یو سړی وو نیک دا اراده یې وکړه چې یاره ځم پسې روزه کې ولاړ بس مسجد لره وختي اذان وسو تلاوت وسات کوي وکړه. دا د چې کومه اراده د سروزیه وکړله، د قرآن د تلاوت وکړه، د همسایګانو سره د شو وکړه، د یتیمانو د غریبانو سره د شو اراده یې وکړه چې به دا ښه کوم، ځای پر ځای الله د پر دغه اراده و د ثوابونه ورکوي. فرشتو ته فرمایي د ثوابونه ولیکي.
کده د عمل و نه کوي مطلب هغه منزل نه رالی یا تلاوت نه وکړي د غریبانو یتیمانو سره خالي اراده یې وکړه پر د اراده الله ودته ثوابونه ورکړي او که بیا چیرې دی ورلی د قرآن تلاوت یې وکړي پسې روزه کې ولاړئ د یتیم خیال یې وساتئ د غریب خیال یې وساتئ د کونډې خیال یې وساتئ یوه ډوډۍ یې وروړې وله دا یوه ډوډۍ د الله په دربار کې ولیکل سي 10 ډوډۍ یې راوړې وې نو تا خو یوه ډوډۍ راوړې 10 ډوډۍ خو تا نه وې راوړې الله فرمایي زه ستا دومره احترام کوم دا ستا د نیک عمل دا یوه ډوډۍ زه په 10 شمارم او که بیا ته ډېر مخلص ولې ډېر مطلب د الله په خاطر د انسانیت ډېر لوی د خدمت په نیت تا دا کار وکړي نم ریا شهرت بل یو شی د مقصد نه و بیا د الله رسول فرمایي یو تا یوه ډوډۍ غریب یتیم لره وروړاو کونډې لره دې وروړله یوه ډوډۍ د الله په دربار کې ولیکل چې 200 ډوډۍ راوړي دي سړي د 200 ډوډۍ څو ثواب دی او که چیرې بیا یو ډېر نیک سړی و ډېر دیندار سړی و په زړه کې دی الله سره خبر و چې الله دا نیک کار زه ستا په خاطر کوم ستا د رضا دپاره یې کوم بیخي ډېر اخلاص و پکې بیا الله رب العزت فرشتو ته وفرمایي دا مه لیکئ دا مه لیکئ دا ستې د وس کار نه دی که ته ولیکې نو ته نه په رسېږې که ته نن شروع کړې تر قیامته ته لیکلی نه شې بس دی به بیا زه په خپله راضي کوم په دې خبره یوه ډوډۍ مې وروړې وله 10 یې ولې کړلې الله بیا په ښه اخلاص وروړې 200 یې ولې کړلې که بیا ډېر اخلاص و بیا ګر سره الله فرمایي فرشتو ته یې مه لیکئ دا ستې کار نه دی زه بیا وده ته په خپل لاس اجر چې دی هغه ورکوم تر دې بنو بالا رحمت نه راځي تر دې بنو بالا احسان نه راځي بابا یې د زوی سره نه کوي کوروالا یې د خاوند سره نه کوي ورور یې د ورور سره نه کوي شاګرد یې د استاد سره نه کوي مرید یې د خپل مرشد سره نه کوي صحیح سلو لیکن الله رب العزت ما استاد سره کړی دی نو لہذا ما او تا کچیر خدا نه خسته غلط اراده دی شي په حواله کړی دا هغه به واپس واخد الله په خاطر الله به یو ثواب راولي لکه ګناه مې نه وکړه اراده مې د ګناه کړې وه کومې چې ما او تا د شو ارادې کړي دي هغه د شو چې کومې ارادې ما او تا کړي ما او تا باید چې راولاړ سو په هغه باندې عمل وکړو که یو عذر را پیښ سلو د الله له جانب زما او ستا په عملنامه کې لیکل کېږي چې د شو اراده کړې وه پر هغه مو دته زه اجرونه ورکوم او ثوابونه چې دی هغه ورکوم یعنی الله رب العزت څومره د خپل بندگانو سره لار وړي څومره احسان ورسره کوي والله که کور والا د خپل خاوند سره دومره لار وړي لکه الله رب العزت د خپل شان مطابق زما او ستا سره څومره د احسان معامله چې د هغه کوي لیکن موږ د الله د احسان کومه معامله د هغه موږ د هغه څه غلطه پیدا اخلو زموږ دا خیال دی دا زما حق دی زه مجبور یم خامخا به کوم نو دا حق و مجبوری و خامخا به په قبر کې معلومیږي په قبر کې پته لګیږي ډیره لوی ورځ ده ډیره ستړي ورځ ده عاجزانو پیغمبر علیه السلام مبارک په دومره جوړلی وو د سترګې به سرې وې صحابه پوښتنه وکړه ول یا رسول الله خیر خو به ولدونه پریشان ول مرګ ته ډیر وار خطا دی مرګ ته ډیر وار خطا و محمد رسول الله اسرائیل علیه السلام دغه اجازه نه و چې دنه راغلی وای شتنه وکړه اجازه ست جبرئیل امین علیه السلام ویل یا رسول الله الله ستاسو د ملاقات اشتیاق لري شوق لري نو که غواړي اسرائیل علیه السلام د باندې ولار دی رابي ولا غورو ژخ راسه خامخارس شچ اسرائیل علیه السلام اختیار نه لري دراتلو هغه وي مرګ ته ډیر وار خطا دی چې اسرائیل علیه السلام 24 غنټه د پر سر باندې ناس دی هغه وي چشته یو شی نس چشم کړی دی وای تورته تل منزل نه راځي وای زخلا بیان شین څلور منځونه کومه بل څلور لا نه کوي هغه درې کوي ډیر ولاړ سو په ګناوي کې وابلتی حساب ولګوي ګورا پلانې چې دی هغه بدکاری کوي وای زخلا شین د پردي ځای بدکاری کومه پلانې د خپلوانو سره کوي زخلا شین مطلب مرګ مې نه دی کړی سړی په دامخ وایي مې خوش کی زخمی مې کوي بل را ولاړ پلانې مړ کوي دی ودیت حساب لګولې دي نو ته په دې نه خبر چې هغه پلانې را ولاړ څوک مړ کوي هغه جهنم لري پلانې را ولاړ څوک پر مخ وایي په ظلم سره هغه جهنم لري نو ته څه کوي په جهنم کې بیا ته خپل اپشنونه جوړ کړی دي ستا خیال دی چې هغه ما ارشه ستا په فکر د ستا جهنم زغمل کیږي زغملو دی د برداشت دی نو چې نه دی بیا ولي کوي ته به دی وای چې یاره پلانې چې دی هغه 15 وخت المنځ په جمعات کې تهجد هم کوي زه خالی 15 وخت المنځ په جمعات کوم
صحیح سو زما او ستاسو لپاره شان دادی موږ به دا وایو او کته دا وایي چې یا نو زختر پلان شایم هغه تبادی په دویم نمبر کې به ما او تا په پسینو هغه جهنم ته اول نمبر لويش دویم نمبر به ما او تا یو. به ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام از سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ روایت دی وی ان فتى من الانصار دخلته خشيه الله فكان يبكي عند ذكر النار حتى حبسوه. یو سړی د پیغمبر علی السلام مجلس ته راتلی انصاری صحابي او ځوان ګور د پیغمبر اسلام داسې معاشره ولا ک ځوان او ک مشر او ک کشر او ک زنانه او ک نارینه او ټول پر خپل لار روان. ته اوس ورسره د نږدې چاونډي لره ورسره هر سړی په خپل لار کې روان دی. د انسانيت انتها د په نږدې چاونډي کې صحیح سلو. یو سړی به ارن ونوي، یو سړی به موټر ونزغلی، یو سړی به وان ویران شي، یو سړی به مطلب درختنه کې پرې، یو سړی به د بل چا لار ونه نسی. صحیح دا مشته چاره شوولې دي د انسانيت مشتره شوول د انسانيت دی ورسره ټول کوپری نړۍ لره ورسي الته داسې انسانيت روان دي. دي مسلمانان نه دي د بارني د کافرانو ملکو ما او تا مسلمانان هم انسانان هم یو خو نه د مسلمانانو چمونه کو نه د انسانانو چمونه کدا قصور د انسانيت دی کدا مسلمانۍ دی. نو دلته دغه ځوان یعنی ځوانان خو ټول ډمان سولو د ټیک ټاک زامن سو خوند ورکي ځان څونه لڅولې سي څونه لورو خور لڅولې سي خپل ګورو حلال لڅولې سي تا ته وځدا خوند ورکي خو سالته د سپیچمونه کول ته به کروڑ کسان تا وګوري نو کروڑ کسان شته وکړي هغه ته شاباش تر کې پر تا ټکړلو بس هر سړی دا غواړي چې پهلوان ډیر پهلوان کې نیمه ستاسو دشمنان دي اته خالی ګورج دا څونه سپې دي ما خدا خیال و چې دا سپې دي نو چې څونه لیونی سپې هم دي کنه دي په اخر کې هغه فیصله وکړي چې لیونی سپې هم دي. دا ټول انسانيت ودی چې ترالی ودرې دي جهان کم ځای ته ورسېدي زمر ته دا الکان راواخ د چا ورور چلی په کوته دي څه کیسه د چادر کړی دي والله کنه مولوی صاحب دا د چا غاړه دی په غاړه ده د چا د سونی چین په غاړه دی د چا ای بنگړی شي په لاس دی تو اوس نه رکشه ځای ګوري ته ځان ته نر وای ګرځه په شوز بس چمونه د شوز کې نو د نارینه او چمونه کوونو الته شوز به د چا چمونه شروع کړی دي د الله رسول پر دغه نارینه لعنت ویلې دي پر هغه زنانه لعنت ویلې دي دایم جهنمی بللې دي اغم جهنمی بللې دي تا د خپل ځواني که زنانه د کنارینه د خپل ځواني دی راواخصه د نیلام کړ نیلام کله از مشتي پښتنو انجونو خپل ځانونه نیلام کړی دی او نو کڅلور لکه کسانو ته مطلب لای کړلې نو ته وسوي چې زه ډېر پالوران لرم یعنی داستا عزت داستا چهره داستا ژوند د څلور لکه کسان د پاره ولا یو عزتمن محترم سړی وای چې د ګر دنیا اته عرب انسانان مالې کې لایزنه کوم د خپل چهره نشکاره کوم زه د خپل چهره نشکاره کوم ډیر په خوا خورورغه د شوز جړ غاښونو به مردار مخام بیولو او سه ماسکونه رالو بس قراری سولا جړ غاښونه هم پټولو مردار مخ هم پټولو څپکه شایسته هم سولا او جهان ته دا ورشکاره کوي زه د پردې ډیر شو کیم جهان ته دا ورشکاره کوي زه د ماسک ډیر شو کیم تا ماس په کم نیت کړی دی داغه په پښتن الله در سره کوي دا تا په کم نیت باندې راوتلې دا هغه الله پښتن در سره کوي الانکه دا د جهنميانو د الله رسول فرمایي داسې زنانه د دې جنت لرتل داسې ناممکنه ده لکه په تور کارګانو کې وسپین کارګ پیدا شي په تور کارګانو کې وسپین کارګ دروس چالي دلني د الله رسول فرمایي داسې زنانه دا به د دې جنت لره داسې محاله ده ناممکنه ده ورکه دا خبره نو دا ځوان ولو نو ځوانان سخند وي کله په فضایل اعمال وي کله پر تبلیغ والا وي کله پر مجاهدین وي کله پر علما وي کله پر قاریان وي چمونه کواغه طرز کوا ته نه په خبر د علما او توهین کفر دی ته نه په خبر چې د دین توهین چې دی هغه کفر دی کته ځما توهین په دی وجه وکړي چې دا مولوی صاحب دی د دین خادم ځان بولی په دی وجه ځما ته بیا ته کافر کیږي او کدي ځما ته و چې زه انسان یم ما سره ذاتی معاملې او بیا پروا نه لري نو دلته خلکو چې و ټارګټ کړی دی په ظاهر باندې عالم دی مقصد یې هغه اشفاق احمد وای مرسلو هغه وای د خلکو په اسلام وس نه رسیږي نو پر علما او ټارګټونه کوي هغه ټارګټي مقصد یې هغه د دین او د اسلام توهین دی صحیح سلو نو دا ځوان ولو پیغمبر سم بیان وکړي چې وکړي دومره پریشان سو بیا ولاړی کوړه بناستو راوتی نه راوتی
بیا ورځ پیغمبر سم پښتنه وکړه یاره یا چا ویل چې پلانې خو ډېر پریشان دي ګرد ورځ په کور کې ناستې ژاړي پیغمبر سم پښتنه وکړه ول داسې مطلب هغه بل اوس بیان وصولو هغه ډېر د خوف بیان او د جهنم او د قیامت ډېر وبېرېدی پیغمبر سم مبارک کور ته ورغلی چې ورغلی بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سره معانقه وکړه د غیږ روغبړ ورسره وکړي نو چې دا پیغمبر سم د سره معانقه کوله نو وخر میتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهزوا صاحبكم فإن الفرق فلذا كبده الله رسول فرمایي جر د کفنو د تجهیز او چې شو د دفن چې شو کوي پروګرام ترتیب چې دی هغه وکي تنظیم وکي د الله د خوف سره د دې زړه چې دی هغه وچاودل سو پښتو کې دغه تور راځي د الله د خوف زړه وچاودل سو دا ځوان نو مشرانو د سپینجورو به څه حال ولو زما استاد اوس معاشري ځوانان دمان سو کنه سلو دمتوب شکار دی اشته تخم سبا لویږي بیا بستا اولاد بیا بستا بچانی بیا بستا لونی خلک بیا ستا لور غواړي کدا غره کم دم نو انسان او مسلمان او پښتون هغه ستا لور غواړي هغه خپل دې دم دي د زما او د نه سره کیږي ته په دې نه خبر تخم مستقبل لري کې نه لري آینده لري کې نه لري نو کاینده لري نو ته تاسو د چمنه ولي وکړو او کته ویا زبل سبا امر نو چې بل سبا امر نو جهنم لره ولاړي نو دغه ځوان د الله رسول او فرمایل کوړت ولراله چې دا کله معانقه ور سره کوله د غیږ روغبړ چې پیغمبر سم ولید یغه جنت او جهنم او قیامت په یاد شو پر داغه ځای ولوي دی مش خوای چې شوس د زړه دوره ور باندې رااله د الله رسول فرمایي زړه یې وچاودل شو جګر یې وچاودل شو څونه خوف دی او په ماوته کې یو شي نست دلاور یو پر الله هم دلاور یو پر رسول هم دلاور یو کہانیاں می جوړ کړي دي د دروغو کیسې می جوړ کړي دي پر الله یې کو د الله پر رسول یې کو و یو سړی درخت ته قتل یو نصر شو کېدی بیا ویل ول یا الله کدي شوا کړل زه وش خیراتم چې لږه شواس بیا ول غوي خیراتم چې لږه شواس بیا ویل پس خیراتم چې لږ نور شواس ول چر خیراتم چې لږ نور شواس ول اگي خیراتم اخر چې ذکر لري ول یا الله نعوذ بالله استغفر الله تب مسخروم نه پېژ دا کفر نه دی دا رقم دا مسخره شته پر پلار وکي نو پلار پتا څه چمکی تا نه حقي که شې پر خپل خاوند وکړه خاوند نه طلاقي نو الله رب العزت دومره ته توهین العیاذ بالله دومره سپکه خبره بیا ملایان وای مولوی زاب د خلک ډیر کافران کوي هغه پر الله پسخند او مسخري او مذاق وکي تلاوي چې کافران کوي ستا په جوړو پر لنګوټه باندې د کافر کېږي د الله رب العزت چې پر هغه مسخري وکي توهین وکي اهانت وکي او د الله سره نشي دا خبره هغه وکي د نه کافر کېږي معاشره کافران سوي دي خبر سوي نه یو مشتي او دا به بیا مشکله خبرې ده چې کله فیصله وسو د جنت او د جهنم زموږ خدای خیال چې موږ مسلمانانو کې وسیدلو موږ منځونه کول نو زوب جنت ترغه الله فرمایا د جهنم لره واسو ولینو ما چیش کړیو ولتا پر ما مسخري کولې زه د مسخرو ور نوم زه د دې اهل نوم زلائق نوم ما شان د دې سره ډیر اعلی ولو تزما په صفاتو نوې خبر و یا نو ما مسخري کولې مسخري ګرد مخلوق ختم سو به تراله الله ته ودرې دي صحیح سلو نو د الله رسول فرمایي د دې سړي سینه چې د اغا زړه چې دی هغه و چاودل سو پټاو سلو په دې وجه باندې عزیزانو خبرې خټول سره کو زم درته کوم تاسو اوري زبم د عمل کوشش وکم تاسو د عمل کوشش وکئ الله دې ماته هدایت وکړي الله دې ته هدایت وکړي الله دې زموږ ټول معاشره ته هدایت وکړي د زموږ په معاشره دې الله رب العزت رحم وکړي الله دې فضل احسان وکړي الله وړي نه یو په کار خدا و چې ماخستان انسانان پر وتلی و سهار د سپي په شکل کې راپورته سی وای د خنجرانو په شکل کې راپورته سی وای خو چون کې محمد رسول الله خپل امت ته دعا کړې و الله وعده ور سره وکول داسې بنه کوم یا الله رب العزت لکه چې ظاهري انسانان یو باطنیم انسانیت را نصیب کا لکه په ظاهري چې په ظاهر چې موږ منځونه او ذکرونه کوو موږ باطنم د غسر صفا کا بیا به خبره چې دا غسمه شي الله دې ویل اورید القبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې پر دې تور مستمر ګرا کړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد